په سړیو کې کمزوري جریان یو داسې ستونزه ده چې نن سبا ډېر سړي ورسره مخ دي، خو ډېر خلک د شرم له وجې پرې خبرې نه کوي. په حقیقت کې جریان داسې حالت ته ویل کېږي چې پکې انسان د بدن کمزوري، ستړیا، بېقراري او د اعتماد کمی محسوسوي. دا ستونزه ناڅاپه نه پیدا کېږي، بلکې ورو ورو د وخت په تېرېدو سره منځته راځي. د جریان عام سببونه کې د بدن عمومي کمزوري، ذهني فشار، زیات فکر، د خوب کمی او ناسم ژوند شامل دي. کله چې یو کس هر وخت ستړی وي، مناسب آرام ونه کړي او خوراک ته پام ونه کړي، نو د بدن قدرتي توازن خرابېږي. همدارنګه ناوخته ویده کېدل، زیات موبایل استعمالول او بې ترتیبه ورځنی معمول هم دا ستونزه زیاتوي. ناسم خوراک هم یو مهم سبب دی. زیات مرچ، مصالحه بازاري خوراک، نشه اور شیان او بې وخته خوړل د بدن نظام کمزوري کوي. که خوراک کې ضروري ویټامینونه او قدرتي شیان کم وي، نو بدن خپل طاقت له لاسه ورکوي. د حکمت له نظره تر ټولو لومړی ګام احتیاط دی. سړی باید خپل ژوند ساده او منظم کړي. پوره خوب ډېر مهم دی. هره شپه پر وخت ویده کېدل او سهار پر وخت پاڅېدل د بدن د بحالۍ لپاره ګټور ګڼل کېږي. ورزش هم د بدن لپاره ضروري دی. سخت ورزش شرط نه دی، خو هره ورځ لږ قدم وهل یا ساده حرکت کول د وینې دوران ښه کوي او بدن ته تازګي ورکوي. خوراک باید ساده او قدرتي وي. شیدې، شات، وچې میوې، دال، سبزیانې او تازه میوې بدن ته توان ورکوي. ډېر غوړ او دروند خوراک باید کم شي. د اوبو مناسب څښل هم د بدن د صفایي او توازن لپاره ګټور دی. په دودیزه حکمت کې ځینې هربل طریقې هم یادېږي چې د بدن د کمزورۍ او عمومي صحت د ښه کولو لپاره کارول کېږي. دا طریقې د بدن ملاتړ کوي او قدرتي نظام پیاوړی کوي، خو دا فوري یا دوادار علاج نه ګڼل کېږي. همدا وجه ده چې دا ډول طریقې باید د پوهې او لارښوونې سره وکارول شي. که د جریان ستونزه اوږده شي، کمزوري زیاته شي او د ورځني ژوند کارونه اغېزمن کړي، نو بې پروایي پکار نه ده. په داسې حالت کې د یو باوري او تجربه لرونکي حکیم سره مشوره کول غوره وي، ترڅو هغه د بدن حالت ته په کتو سمه لارښوونه وکړي. حکمت د صبر، احتیاط او منظم ژوند نوم دی. که انسان خپل عادتونه سم کړي او د بدن خیال وساتي، نو ورو ورو ښه والی احساسېدای شي. د هر ډول طبي مشورو، هربل معلوماتو او لارښوونې لپاره له ټول پاکستانه رابطه کېدای شي. حکیم محمد امین راولپنډي.